د لوی خدای په نامه د خبرونو سرټکی. د هیواد د ځنګلونو د ساتنې او بیارغونې پر ارزښت د کرنې او لګولو وزیر ټینګار. د 200 الفاروق الاردو له ښوونیز مرکز څخه د 200 تنو منصوبینو د 3 میاشتنیو پوځي او عقیدتي زده کړو څخه فراغت. او امریکا ته د احمد شهر سفر. د لیو مهربان خدای په سپیڅلي نامه درنو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د روان کال د لړم 11 نیټه ده. زه د بشپړ خبرونه دي. د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري د یو لوړپوړي پلاوي په مشي ننګرهار ته د سفر په ترڅ کې د ختیځو ولایتونو د خلکو او سیمه ییزو چارواکو په ګډون په یوې سترې ولسي غونډه کې ګډون او وینا کړې ده. ښاغلي عمري په دې غونډه کې د هیواد د ځنګلونو د ساتنې او بیا رغونې پر ارزښت ټینګار کړی او ویلي دي چې یاد وزارت هڅه کوي د ځنګلونو د ساتنې او بیا رغونې لپاره له ټولو شته امکانات څخه ګټه واخلي. د کرنې وزارت وایي چې په دې ناسته کې پریکړه وشوه چې د ځنګلونو د اغیزمنې ساتنې لپاره په ځانګړي ځنګل ساتونکي او مامورین په ځنګلي سیمو کې ګمارل کیږي. ملي دفاع وزارت وایي چې د 200 الفاروق الاردو له ښوونیز مرکز څخه 200 تنه منصوبین د 3 میاشتنیو پوځي او عقیدتي زده کړو څخه فارغ شول. مسؤلینو په دې مراسمو کې فارغان ته په خطاب کې ویل چې د خپل هیواد له سرحداتو او ځمکني بشپړتیا څخه په پوره میړانه دفاع وکړي او ژمنتیا، تقوا، نظم او اسلام ته په رښتینولۍ سره خدمت خپل مسیر وګرځوي. د عدلیې وزیر شیخ عبدالحکیم شرعي له مرکزي رئیسانو، ځینې ولایتي رئیسانو او دغه وزارت د نورو مسؤلینو په ګډون په یوه ناسته کې پر سالم مدیریت او خلکو ته پر خدمت کولو ټینګار کړی او له مسؤلینو یې غوښتل چې اسلامي نظام ته په رښتینولۍ خدمت وکړي. د عدلیې وزیر په دې غونډه کې ویلي چې د افغانستان خلکو د اسلامي نظام د راتګ لپاره سترې قربانۍ ورکړي او د غوره خدمت کولو مستحق دي. او روسي خبر ده چې د سوریې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی ټام باراک اعلان کړی چې د سوریې ولسمشر احمد شهر واشنگټن ته سفر کوي. رویترز خبري اژانس خبر ورکړی چې یاد سفر د روان کال نومبر میاشتې پر 10 نیټه ترسره کیږي. د امریکا پلازمینه واشنگټن ته د سوریې د ولسمشر لومړنی سفر بلل کیږي. قدرمنونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.